الله د خپل مخلوق نور نه پیدا کړي هغه هم دلته موجود دی او یوازې نن نه روزانه چې دی دلته دا درس کو دی طالب علمانو او دی به قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملائک به تر چټۍ پورې د دې نه چاپیرو تا دومره لوی رتبه ده لوی منصب دی څنګه چې عنایت الله صاحب ډېر لوی فضایل بیان کړه هم د دې خلکو نن که تاسو ګورئ اوس هم موجود دي خو ما ته هغه په نظر نشي راتلی زما اوس ستا سترګې د هغې د لیدو طاقت نه لري لیدی نه شو د دې قرآن او د دې حدیث د وجې نه ملائک دلته اوس دې جومات کې او دویم رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته اللہ خصوصی اطمینان نازلی خصوصی اطمینان سکون دا زړه قلاره د دې قرآن د وجې نه د دې درس و تدریس د وجې نن خلک د دنیا په دولت کې سکون لټي خو د دې طالب علمانو د دې زړونو نه نن تپوس وکړه د دې علماو د زړونو نه تپوس وکړه چې دې ته څومره سکون دی اطمینان سکینه امام بخاری رحمه الله خپل کتاب کې یو حدیث را نقل کړی دی او سید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ دا یو شپه ناست دی او ځان له د قرآن تلاوت کوي خوا کې اس تړلی دی خوا کې وړوکی زوی دی یحیی هم ناست دی ده چې به دا تلاوت شروع کو دا اس به په دانګونو شو ټوپونه به یې وال دی بغلی شو چې دا اس ولې دانګونه وایي د اس ته به په خیال شو نو چې ده به تلاوت بس کو دا اس به په قلار شو چې بیا به تلاوت شروع کو بیا باس په دانګونو شو اخیر دې په دې خپل بچي ویریده یحیی باندې چې د باندې داس خپې کې نه دی راپاسېدو او چې راپاسېدو چې بهر راووتو بهر یې وکتل یو سپین ښایسته د دې وریځو په انداز باندې یو دې کې د دې بلپونو په شان ښایسته ښایسته رڼاګانې دي دا یولید سار رسول الله صلی الله علیه وسلم سا اعلان شو دا خپل واقع بیان کړه الله رسول ورته او سیدا دا سکینه وا دا تا ته چې ښکارېدل او پدې کې چې دا کم تا ته رڼاګانې ښکاره کېدې دا ملائک وي دا دی قرآن ترا نازلیدل او یو سید کتا د ساره پورې دا تلاوت جاری ساتلې وې د صحابه او د نورو بم د ورځې درس لیدلی وې درس به لیدل مسلمانانو د دې قرآن د دې احادیثو دومره لوی رتبه او مقام دی الله ورته سکینه نازلوي اطمینان نازلوي سکون نازلوي یو روایت کې داسې دی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې پکم کور کې د شپې یا د ورځې تلاوت کیږي یو مسلمان نو دتا دغه کور بر اسمانونو والا تا داسې ښایسته ښکاري لکه څنګه چې موږ ته د شپې په اسمان کې د ستوري ښکاري یو طالب العلم دی لګیا دی حفظ کوي خپل گردان کوي دور کوي په خپل کور کې یو عالم دی مطالعه کوي تفسیر ګوري د دې
قرآن او حدیث په وجه د دا کور الله دومره ښایسته کړی بر اسمانونو والا لوی تاج الله دې طالب علمانو طور پر سر کو د دې والدان ډېر مبارک دي ډېر لوی مبارک خلق دې په دې فتنه کې خلق نور څه کوي او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خلقو تذکرہ و ذکر اللہ بر پاسمانونو کی د ملائکو پمخ کی کئی آغای یادی آغای ذکر کئی ملائکو تو ایگو رزما بندگانو تا دا غزیناستی درس و تدریس کئی ملائک ددا سے خلقو ذکر کئی اس پخپل دا دین اندازہ و لگوئی کہ سمر مقام سمر رتبہ دا قرآن درس و تدریس لري امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین کے یو حدیث را نقل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب توی دا بہترین قاریو دا قرآن پاک بہترین قاری رسول اللہ اور توئے اوبائی ماتا دا قرآن تلاوت کا زستا تلاوت تغوک کی دما اوبائی ابن کعب یا رسول اللہ قرآن خو پتا نازلی من خو بستا تلاوت تغوک دوستان بیاورو رسول اللہ فرمائل اوبائی ما تا اللہ ویلی چی ددن قرآن واورا او چی دا خبر او بے ابن کعب واورے دا پا جڑاش کل کل لڑیر خوشحالی نسڑی لے جڑا ورسی او سوئے اید اللہ رسولہ اللہ سے یاد کربا زمانوں میں یاد کو بے یاد کو او پا جڑاش ستاسو تذکرہ دے محفل پوجا دے علم پوجا اللہ پاسمانونو کی کئی تاسو پہ بیگالا سوچو کئی کر دے علم پوجا دے راجم پوجا دے راغنڈ پوجا پا دے لگ سوچ بیگالو کر رب یادول کے رب رب سومت ذات بی نیاز ذات انکستا دے وطن یا وزیر اعظمی یا سی او پا اسم لحال کسی کرک کی پدی مصابات کے زمائے و ملگرے دے او تا پا اسم لے کے او دا خپل ممبرانو پا مخ کی ہوئی دما پا خیل سے چربانگ بشپب ہم در باندوزی بار با گرزی زبی گای چا وزیر اعظم یاد کرے رب ہم یاد ہے جی رب ربو پدی سوچو کئی طالب علمانو تویم دی عوامو تویم دے محبل پوجا اللہ ہم یاد ہے اللہ پاک کا میں آدھے تھڑیر لوی دا اللہ پنیز لوی منصب دے لوی اجر دے پدا سرا غنڈو کی او دا عالمان چی دا پارک شو والدان تیم لوی مقام دے لوی رتبہ دا قیامت پورز بڑیر خلق گواہی سپارشو نہ کئی سپارش با کئی ربطا معشومان بم کئی انبیاء بم کئی شہداء بم کئی خوالمان بم کئی دخپلو رشتہ دارو دخپلو والدینو دا بم دا اغی رشتہ دارو پا بارکی بمال خطرہ کو گوری ما گڑی پتن لگی خواہ دا آغا رشتہ دارو پا بارکی واوری دے طالب علمانو تویم دیزے بے پلاران ناستے دیر خوش قسمتے انتہائی خوش نصیب ہے دا آغا رشتہ دارانو پا بارکی با عالمان سپارش کئی چی پا اغو اللہ پہ سلد جہنم کڑی چی دا جہنم تروان کئی دا عالم دتا پٹولو خاندان کے نزدے سوک دیاولو تمور او پلار دی
اول مور پلار دی الله مکه د دې عالم خو چې په دې خپل علم تقاضا و پوره کوي برابر ته مجيب الرحمن صاحب وی بیا چې د علم ست تقاضی دي ستاسو ډېر لوی ذمہ داری ده. اوس باقی نیت الله شیخ سے بیان کړ زما په زړه ډېر خې پرې وتی زلا بارو با خپل ذمہ واری به پیژنې او اخروی ګټه دا زه به مور او پلار ناستی ګټه دې وکړه دا به د خپل خاندان په هغې افرادو دپاره سپارش کوي چې په هغه الله فیصله د جهنم کړي دا دوزخ ته بوځئ. داسې خلکو دا عالم به ورځي او رب ته به وایي دا زما پلار دی دا زما مور ده دا زما نیکه دی دا مې ماما دی. دا یو عالم به هغه والدین چې په هغه فیصله د جهنم شوي دا یو عالم به جنت ته بوځي. وایه ګټه چا وکړه؟ ګټه د ډاکټر پلار وکړه که د انجینر پلار وکړه؟ لویه ګټه وکړه د دې هلکانو د دې عالمانو. نن عالمان دي پرون طالب علمانو نن عالمان دي. ګټه مو وکړه یقینا چې ګټه مو وکړه. نن د ټولو نه زیاته توجه چې موږ ورکو هم دنیای تعلیم لورکو څه ناروا سیز خو نه دی هېڅ ناروا نه دی. زه په خپل سکول کې استاد یم څوک ورته ناروا وایي خو ظلم دی بے انصافي ده. سارو ګورئ که نه دا زه خبر هزار ځای کوم سارو ګورئ دا ټول عوام دلته ناست دي ستا د کلي نه سار سو گاڑے اسی کالج تا سکول تا او سو گاڑے رازی دی مدرسی تا سو گاڑے زی آئیدہ بے انصافی دا یا ندا اللہ دے کتاب سرا ظلم دے کہ نہ دے الانکی دا ټولو نه زیاته توجه پاغي ورک مسلمانانو د خپلو بچونا عالمان جوړ کړي حافظان جوړ کړي چې د قیامت په ورځ بیا د دې ثمره ویني. یو حدیث کې راځي سنن دارمی کې دی نبی پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې یو عالم دی یو حافظ دی دنیا کې په قرآن ځان ستړی کړی دی زده کول دي یادول دي قیامت په ورځ به الله دا د قرآن حافظ او عالم راولي او دا قرآن دا سنن دارمی کی دا روایت تے فضائل قرآن آخر باب دے علماء دا زیناس دی اکثر حدیث خفاغ کی ضعیف ہم دی آغا ورطاوت وہی چی دا ضعیف تے دا حسن دے دا قرآن با دا دی خپل قاری دا پارا چی دا پا دنیا کی شپی پی رڑکڑی دی بس دا یو بیانو دا براشی اللہ تبوئی ربا دا قرآن براشی اللہ با دا خبر و طاقت ورکی اے اللہ دی سڑی بانے ما پا دنیا کی خوبون بنکڑیو خلق باودو دے با بے خوباو پدما لذتون بنکڑی پدما خوندون بنکڑیو دے زما پا تلاوت کی زما پا علم کی زما پا تحقیق کی دے مصروف ربا اس زوارم اللہ دے کستا بہترین زیورات پر واغندہ دا قرآن بوئے پاغا سخت و رزبا دے عالم تا چی دا خپل ځان استڑے کڑے دے دے دی پا درس و تدریس دے دی پا اشاعت دا معاشرے پا اصلاح دے حافظ تا اللہ با یو قیمت اللہ دتا یو قیمتی جوڑا واغندہ پا دنیا کی دا ماستڑے کڑے بہرحال مسلمانانو پخپلو بچو علمونو کئی دین پیزدہ کئی قرآن پیزدہ کئی دا دنیا ہم گٹا دا او دا آخرت ہم گٹا دا اللہ تعالیٰ دے زما دا خبر معاصر ہو گرزے او اللہ دے استا سدانا استا قبول کی